السلام علیکم ورور جانه. وعلیکم السلام خورجانې په خیر راغلی. دا راته ووایه چې څه دپاره مونږ کار راغلي؟ ورور جانه ستا او ستا د محترمې کورنۍ په اجازه زه دا خواهش لرم چې ستاسو لور زه خپل زوی ته به نکاح کړم. ښه خورجانې دا خو ډېره ښه خبره ده، خو دا راته ووایه چې ستا زوی څه وظیفه لري او څه کار کوي؟ ورور جانه زما زوی تر اوسه پورې خپلې زده کړې سر ته نه دي رسولې، خو ماشاءالله ډېر خوارېکه خلک دی. د خپلو دیني او دنیایي زده کړو سره سره په څنګ کې یو ورکشاپ کار هم کوي. ښه ډېر ښه. دې دا جرت څنګه کړی دی چې زما لور غواړي؟ خیر شه ورور جانه څنګه داسې ځان سره غلي غلي غږېږئ؟ خورې خفه نه شې، دا رشته نه کېږي. سمه ده ورور جانه زه به لاړه شم د الله په امان. په خیر راغې خورې. دا راته ووایه چې څه درته راوړم. صبر وکړه یو څه خوراک به درته راوړم. نه 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 د دې شیانو ته اوزګاره نه یم. زه راغلی یم، زه غواړم چې ستا لور خپل زوی ته په نکاح کړم. یاره دا کورنۍ خو راته ښه مالداره ښکاري. ښه صحیح ده خورې نکاح خو به وشي، خو دا راته ووایه چې ستا زوی څه دنده لري؟ تاسو وویل؟ ما ویلي ستا زوی څه دنده لري؟ ها دنده خو غریب خلک کوي. زما زوی ته د پلار نه دومره مال ورته پاتې دی چې ټول عمر به ختم نه کړي. د هغې انوسي کړ وسي به هم ختم نه کړي، دومره مال دی. ما ویل که نه چې مالداره خلک دي. خورې مبارک دې شه، دا رشته ما د قبوله ده. تا ته دې مبارک شي چې زما د زوی په شان سړی ستا لور سره واده کوي. په خیر نجار صاحب، خبر شوی یم چې نوې دوستي دې وکړه. او قاري صاحب الحمدلله په ډېره مالداره کورنۍ کې مې د لور نصیب خلاص شو. یاره صحیح ده، دا خو در سره منمه نجار صاحب، خو یو خبره ده هغوی د خپل دین نه ډېر لرې دي، ډېر مغروره خلک دي، مونځ او داسې بیخي نه کوي. قاري صاحب ته خو پوهېږي چې الله تعالی الهادي هدایت کوونکی دی، نو الله تعالی به ورته هدایت وکړي. او هو نجار صاحب پوهېږم، خو ته هم په دې پوهېږي چې الله تعالی الرازق رزق ورکوونکی دی. ستا څه فکر دی نجار صاحب چې هغه هدایت کوونکی رب یو بدعمله ته هدایت کولی شي، نو هغه هدایت کوونکی رب جل جلاله چې بل صفات رزق ورکوونکی دی، نو یو غریب سړی شتمن کولی نه شي؟ قاري صاحب خبره دې پر ځای ده، خو زه چې اوس هر څومره پښیماني وکړم هېڅ فایده نه لري. بس الله پاک دې راتلونکي کې خیر کړي. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.